The pandemic has been described so دا وبا ډیر کله د یو پټ غلیم په توګه بلل شوی. ستونزه دا ده چې دا په بشپړ ډول پټه نه ده، ځکه اغېزې هر لوري ګورو. هر ځل چې خبرونه لګوي، پر ټویټر د ټولې خبرې ګوري، خلک چې مسکونه یې تړلي وي، ټولنیز واټن او د ژوند په اړه هیڅ عادي نه دي. د ژوند په اړه هیڅ عادي نه دي. د کورونا وایرس وبا په ټوله نړۍ کې خپره ده او دا یوازې په خپله وایرس نه دی چې ګوښه پیش کړی. زموږ مغزونه او زموږ بدنونه په رښتیا نه پوهېږي چې له دې روان حالت سره څه وکړي. په رښتیا یو داسې څه کوي له هغه څه چې زموږ هر یو ورسره مخامخ شوی لوړ دي. نو زموږ مغزونه د وبا پر مهال څه ډول فعالیت کوي؟ ویلی شم موږ پرې په ځلونو او پیلونو پوهېږو. یوه برخه کې موږ د شیانو په اړه په ښه ډول پوهېږو او ځانونه ورسره سموو. خلک ورسره د ورځني ژوند ډیرو ننګونو په وړاندې له هر ډول نوښتګرو حل لارو سره راځي. یوه برخه کې بیا خورا ډار سره مخامخېږو. موږ له داسې ګړنګه ګورو چې بیخي نشو لیدلی. او له بیکارۍ سره په تړاو ناڅرګندتیاوې، اقتصاد، ګوښیتوب او په وایرس له اخته کېدو وېره دا ټول فشار ته لار جوړوي. کله چې خبره د دې روان فشار وي، پرله پسې پارېږي. د اعصابو اتوماتیک سیستم د مبارزې یا تېښتې له سندروم سره ځي، خو د تېښتې لار نشته. پای کې د وینې فشار د عادي حالت پرتله لوړېږي. دا لا سخته ده چې په لا روښانه ډول پوه شو. ګوري چې پام دې اړول شوی، اندېښمن یې او ذهن دې بوخت دی. نو دا ټول غبرګونونه دې په یو وخت کې بدن او ذهن کې وي او ته نه پوهېږې او هڅه کوي د دې ټولو یوه حل لاره راوګوري. او بل بیا ټولنیز ګوښهوالی دی. هیڅ کله مو داسې ځانونه نه و ګوښې کړي او ځایونو ته مو پناه نه وه وړې لکه نن چې ورسره مخامخ یو. فکر نه کوم چې چا به دې داسې یو څه تجربه کړي وي. اوږدمهاله ځان ګوښیوالی هرومرو زیان رسونکی دی. موږ خلکو ته اړتیا لرو، بشري تماس ته اړتیا لرو، او یوه داسې نړۍ کې چې دا پکې نه لرو، د یو شمېر بېنظمیو خطر دی چې ورسره وکړېږو. د مزاج بېنظمي، وارخطایي، خفګان او اندېښنه ټول د اوږدمهاله ټولنیز ګوښیوالي له امله کیږي. موږ نورو وباو او نورو خپرېدونکو ناروغیو ته کتلی شو او موږ داسې وړاندوینې کولی شو چې په څومره ښه ډول ورسره عمل کولی شو. د 1913 کال وبا مطلب مې پای کې خلکو یو بل ته په غېږ ورکولو، پر کټارو او څنډو لاس نیولو پیل وکړ او روغبړ یې سره کاوه. د خطر له کمېدو سره به دا هم زموږ له یاده ورو ورو لاړ شي.